دا یوی خور سوال کړی دی چې زما خاوند ماله هره میاشت پیسې راکوي، هغه اکثر وي د کور نه بهري ماله پیسې راکوي یا رالیږي ماله. لکه اکثر زمونږ وروڼه چې کوم مسافري هغوی کور ته پیسې لیږي، پیسې رالیږي چې دا د خوراک څښاک دي، او بعض لږې نورې ورسره رالیږي چې په دې باندې ته ځان له که ستا څه خاص ضرورت یې هغه پرې واله، یا که د کور څه سامان لګي، څه مشینان لګي، څه بل څه لګي هغه پرې واله. او ما د دې خاوند نه تپوس هم کړی دی چې زه دا کمه حصه چې ته رالیږي دې لپاره چې د کور څه سامان لګي یا ستا څه لګي، په دې کې زه څه نه څه پیسې صدقه کوم، نو هغه ماته وایي چې هېڅ خبره نه صدقه کوئ. سوال دا دی چې دا کار زما دپاره جایز دی او که نه، چې زه دغه پیسو کې صدقه ورکوم د بعضو خپلوانو د طرف نه چې هغه مړه دي، کیدای شي پلار یادوي یا به مور یادوي، څوک به یادوي، خو خاوند ته صفا نشم ویلی، ځکه چې حیا راته راځي چې زه ورته وایم چې هغه پلاني د طرف نه ورکوم یا د پلاني، اوس ورته دا وایم چې صدقه کوم، نو هغه وایي چې څه خبره نه ده. نو سوال اوس دا دی چې دا کار جایز دی او که نه، او دویم دا چې دا کم مال چې دی رالیږي کور ته، مال یې چې راکوي دا د هغه د طرف نه زما دپاره هبه به شمارلی کېږي، زما په ملکیت کې شو که نه زما مال دی که نه د هغه دی. نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، دا مال چې د خاوند رالیږي او ښځې له یې ورکوي، دا په حقیقت کې د دې سړي مال دی او د هغه په ملکیت کې پاتې دی. نو بیا یې دې ښځې له ولې ورکو؟ دې ښځې له یې داسې ورکو چې دی یو قسمه وکیله کړه چې ته زما د طرف نه څه وکړه، خرچه وکړه، ځکه چې ستا خرچه په ما لازم ده، د بچو خرچه په ما لازم ده، نو چې دا هر څه په ما لازم دی او زه لرې یم، نو ته وکیله شوې، ته دا مال ولګوه. نو دا مال اوس د دې خاوند دی که د ښځې دی؟ وکیل پرېږده، وکیل خو هغه کړه، خو دا مال په حقیقت کې د چا دی؟ د خاوند دی، د ښځې خو نه دی که. نو چې د ښځې نه دی او د سړي دی، بیا دلته دې نصیحت ته وږېښوده پکار دي. هر هغه ښځه چې د خاوند مال ورسره وي، خرچې دپاره یې لاریږي، کور کې سامان دی، میلمنو دپاره، بیماري، هر څه دپاره، د دې مال حفاظت کول دا په دې ښځه باندې لازم دي. دا به د دې مال حفاظت کوي او دومره به ترې لګوي څومره چې د کور ضرورت وي، څومره چې د بچو ضرورت وي، په ځان لګوي هغه څه دې ځان له والي چې کوم ته دې ضرورت وي، فالتو کارونه نه. او که چېرته صدقه ترې کوي نو د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې د خاوند نه اجازت نه اخیستل کېږي چې مال د هغه دی. الا علما وایي که دومره صدقه کوي چې اجازت ته پکې ضرورت نه وي عرف کې، نو هغه هېڅ خبره نه، لکه نه خو دې دپاره رالیږلي دي په مېلمنو یې ولګوه په بارک الله فیک. سوالګر راغی ور وټکو 5 روپۍ ورکړه، 10 روپۍ ورکړه، دا اوس دې صدقې دي چې په دې عرف کې په دې باندې خاوند سره اعتراض نه کوي. چې لوی مبلغ رالی ورکې نو بیا د خاوند اجازت ته ضرورت دی. نو دا ښځه وایي چې ما له خاوند اجازت راکړی دی، نو که اجازت یې درکړی نو ته صدقه کولی شي، هېڅ خبره نه ده. او دې کې دا شرط هم لازم نه دی په صدقه کې چې دې خاوند ته دې دا پته وي چې دی د چا د طرف نه ورکوي. تعلیم دې مسلې ته ځکه دا خور وایي چې زه د خپلو خپلوانو طرف نه ورکوم، خپلوان به څوک یا پلار دی یا به مور یا به ورور چې ته مړ به هغوی طرف، نو لازم نه دی چې هغه ته به دا پته وي ته د چا طرف نه ورکوي، چې هغه اجازت درکړو بس دا خبره څه شوه، ختمه شو، بس هسې خبره ذهن ته راغله چې دا پیسې د خپل طرف نه صدقه کړي یا د خاوند د طرف نه، دا به غورې کوي د خپلوانو طرف نه، چې د خپل طرف نه صدقه کړي غوره. موږ دا نه وایو چې دغه کار ناروا دی، د غوروالي خبره کوو، د خاوند د طرف نه دې ورکړي. او هغوی دپاره دې څه غواړي؟ دعاګانې دې غواړي، الله ته دې لاس اوچت کړي چې الله ویې بخښي. اگر که دغه کارون جایز دی والله اعلم. خو دلته اهمه خبره دا ده چې په دې ټوله خرچه کې د الله نه یره
د خاوند مال لګول ټولو میندو خویندو لوڼو ټولو ته دا نصیحت دی چې د الله نه یره ویره. کله چې دا ښځه د شریعت په چوکاټ کې دننه مال لګوي الله دې ښځې لم اجر ورکوي او دې خاوند لم اجر ورکوي. او په دې حدیث دلیل له په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. عائشة رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا انفقت المرأة من بیت زوجها غیر مفسده، چې کله یو ښځه د خپل خاوند د کور نه مال ولګوي غیر مفسده، پکې شرط دی، یعنی په داسې ځای کې نه لګوي چې هسې پالتو یې لګوي، په صحیح ځای کې دا مال ولګوي کان لها اجرها وله مثله بما اکتسب. دې ښځې ته هم اجر میلاو شو، سړي ته هم میلاو شو. اوس سړی چې په دې بچو خرچه کوي دې ته اجر میلاوي که نه میلاوي؟ دا صدقه د اجر. خو چې دا ښځه بیا دغه مال روالي او په ښه طریقې سره یې ولګوي د دې لپاره هم صدقه ده او اجر دی. حالانکه مال د خاوند دی او دې ته به هم اجر میلاوي، خو دا هله چې کله دا مال د شریعت په چوکاټ کې دننه ولګوي. په دې خپلو خاوندانو باندې زړونه سیزل پکار دي د زنانو له، او د الله نه یره پکار ده چې د هغوی دا مال روالي او دا د واده کپړه ده او دا د پلاني د غم کپړه ده او دا د هغه د خادۍ کپړه ده او دا د ماشوم د پیدایش د پلاني ماشوم شوی ده او دا سنت شوی ده او دا عقیقه ده او دا دی او دا دی او غریب دلته په پردو ملکونو کې په سخته ګټي او دوی به یې داسې ولګي. د الله نه یره پکار ده. ها یو خبرې ته ضرورت دی، بلکل د ښځې په خاوند حق دی چې هغه به دغه ضرورت د دې پوره کوي چې طاقت یې، خو د هغې نه اخوا زیاتې کول نه دي پکار. لکه نن سبا بعض زنانه څه کوي، خاوند غریب مال ولګي، لکه د دې ځای چې کم دي دلته چې کم مسافرونه یا نورو ملکونه غریب ستړی شي مال ولي او میلمانه راشي، نو دا به میلمنو له میان راوړه، غوښه راوړه، ورسره چرګان راوړه، ورسره بیپسیان راوړه، دا پکې پیسته راوړه، دا پکې بادام راوړه، دا د څه دپاره چې یعنې زما صفت وشي چې او دا ښه درنه پوښتنه ښځه ده او د میلمه دومره اکرام کوي، او دې ته نه ګوري چې هلته دغه دروند پوښتن دی څومره غریب سرمن واوړې هغه دا پیسې رالیږلي. په معمولي خبره چې ګزاره کېږي دومره اسراف ته څه ضرورت دی؟ او خلک به څه وایي؟ خلک که هر څه وایي ته دې ته مه ګوره، ته دې ته ګورې چې د خاوند څه حال دی. هغه په قرضو کې تر ډوب کېږي، هغه به بیمار شي دې سوچونو د لاسه، یو ورځ به ورته زړه اټیک وشي او ډېرو ته د زړه اټیک شوی دی. مسلې ورته ډېرې شوي دي، د بچو سبق دی، بیماریانې دي، او د کور کرایي ده او کور جوړول دی او کپیل دی او کمپني ده او مسافري ده او مور ده او پلار ده، اخر کې ورته هارټ اټیک وشي، غریب دغه شان مړی ویسي. نو ښځې له پکار ده چې د خاوند نه غمونه کم کړي، مسلې د الله په توفیق سره ورته اسانې کړي، دا نه چې ښه ورته ګرانې کړي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د نیکې ښځې صفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، یو دا ده چې وګورې ورته نو زړه به دې خوشحاله شي، چې ورته وګورې نو زړه به دې خوشحاله شي. دا کومې ښځې ته د سړي زړه خوشحالېږي چې ډېره ښایسته وي؟ خو نیکې ښځې علامت دی، خو څنګه نیکې؟ تاسو بل طرف ته لاړې. دا موضوع څه ما روانه کړې ده او تاسو نو دا خو د نیکې ښځې صفت دی، دا نیک ټکی پکې مه وایئ. هغه پیغمبر د ښې ښځې صفت ذکر کړي. ګور هغه ښځې ته سړی خوشحالېږي چې ته ورننوځې او دا ستا نه غم کم کړي، نو ته بیا ستا زړه کېږي چې دې سره همیشه ناست او چې جاښې دله جوړوي، نو کېدی شي ته وایي چې یا الله بس بهر پروت وی د سره ورتلی دی، لکه چې ته څنګه ورننوځي کړپ چابي دې تاو کړه ورننوته، دا ماشوم پمپرې نشته او هغه پی ختم شوي دي، هغه هسپتال ته پلانې تله او هغه ګوره هغه دې رانه وړو دغه دې رانه وړو میلمانه دي او دا دي او دا. دا له هر څه پرېږده چې کله ورننوځي د وړو لیست ورته کېږي، هغه مشري دا چل کړی، کشري وهلی دی، هغه ورته کنځلې کړي، هغه نه دی تللی او هغه راغلی دی او هغه. لږ صبر وکړه چې دی لږ دمه شي، لږ ډډه ولګوي، ډوډۍ وخوري، اوبه وڅکي، ګولۍ خپلې وخوري، بیا د هغې نه بعد لیست کولا وکړه که نه. خو نو یو هغه ښځه دی چې ته ورننوځې کور ته او سلام واچوي، ته ته وعلیکم سلام او په خیر درته ووایي او واسکټ دنه راوالي او جورابې دله لرې کړي او بوټان دنه واخلي او بیا
اوبه دله ډایرکټ راوړي چې اول اوبه وڅکي او ځای درته د ناستې برابر کړی دې کې شک نه شي کومې ته به خوشحالېږي د اولنۍ ته او چې څوک داسې جاهو کې خوشحاله به د اولنۍ ته خوشحاله وي او چې څوک سکون او راحت غواړي अब لازم دا دویم قسمه ښځه غواړي نو الله سبحانه وتعالی زمونږ دا بیبیانې زمونږ دا خویندې لوڼه الله دې ټولې په دې حقیقت پوه کړي او الله دې هغوی له طاقت ورکړي چې د خاوندانو خیال وساتي او الله دې هغوی له طاقت ورکړي چې د خاوندانو حقوق په ښه طریقې سره ادا کړي